سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ وایاست. ډېر وخت به داسې شوي چې داسې ټلیفونونه راسي درته چې د چارج حصې بیخي وي نه پکښې، لکه دغه ټلیفون چې ما ته یې چا راوړی. چارج حصې نشته پکښې او دا یې راته ویلي چې دې ته د چارج حصې ور واچوه او جوړ یې. نو اوس څنګه پوه شو چې دا ټلیفون نور جوړ دی که خراب دی؟ چارج حصې هم نشته پکښې، او که بله د چارج حصې ور واچوم اکثره وخت مصروفیت ډېر وي، نو وخت نه وي چې ور واچوو او هغه هم نور ټلیفون کار ونه کړي بیا ترې راوکاږو. نن یې طریقه در ښیم چې دا ټلیفون څنګه چالانه کوو. نو راځو په داسې طریقه بیا چالانه کړو. زه بیا دلته ځای در وښیم